حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي قسم وخوري د الله رسول صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده زما د قسم په هغه رب باندې وي چې زما قبضه زما روح د ده په قبضه کې دی. وایي کله چې بني آدم سخت کړل سي انه لیسمع حفق نعالهم وایي دغه چې کله خاورې ورباندې راواړي دا خپل د قریبانو د پښو کړپۍ اوري چې اجل سره روان دي یوازې پرېږدي. د دې څه وبېرېږه دې ورځ پر ما تا ټول را روان ده پر څو دې اړولې دي بلچې پر څو دې خاورې واړولې د څو سره روان سوې هغه شیرین پلار چې ته پر باندې مین وي که نه ستا د پلار بغیر ګزاره نه وه پر هغه دې خاورې راواړوه را روان سوې یوازې دې پرېښوي تنها دې پرېښوي دلته به څوک پرېښودی سي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي کله چې دا قریبان روان سي د عذاب فرشته به راسي د ده و سر ته به ودرېږي اوس به ویي وایي دا فرشتې ته به یو سپین نوراني کس راسي هغه وایي خبردار د دې ځای څه ولاړ څه دلته نشو ورته راکړی هغه وایي څوک یې وایي زه د ده لمونځ یم انا صلاته زه د ده لمونځ یمه پر دې لار باندې ته نسې راکړلی زه ولاړ شه لیس من قبلي مدخل زما د لورې نسې ورته راکړلی عذاب نسې ورکړی ورشه پر بله لار ولاړ شه وایي دا فرشته به ولاړ شه داسې د رسته خوا به ورته راسي هلته به بیا یو نوراني کس ولاړ دی هغه وایي خبردار پر دې لار نسې راکړلی نسې ورته رانږدې کېدلی زما محبوب ته ته څوک یې وایي انا زکاته زه د ده زکات یم لیس لک من قبلي مدخل زما د لورې تا ته داخله نسې راکړلی ځه بیا به د چپې خوا ته ورته راسي چپې خوا ته به بیا یو نوراني کس ولاړ او ته څوک یې زه د ده روژه یم زه یې ډېر په مینه باندې نیولم نسې راکړلی زما د خوا ځه پر بله خوا ولاړ سي بیا د پښو د خوا ورسره راسي د پښو د خوا عذاب ورته واږي بیا به دا فرشته ورته وایي یو بل کس به ورته ولاړ وي نسې راکړی ته بیا څوک یې زه د ده خیرات یم زه د ده صدقه یم زه د ده قرابت او صله رحمي یم زه د ده ښېګڼه یم چې په دنیا کې د مسلمانانو سره کول قطعا زما له خوا نسې راکړلی باره وایي ښه عذاب خو نسم ته خو راکښېنم وایي دی به داسې راکښېني په قبر کې وایي دا حالت کې به دی کې داسې وخت به وي لکه لمر چې پر بلېدو باندې دغه وخت به دی احساسوي باره وایي هغه کس چې په تاسو کې راغلی څوک ته پېژنې نبي علیه السلام ورته دی به په جواب کې ورته وایي بلې و پېژنم څوک دی وایي هو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا زما محبوب نبی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله راستولی و زموږ دپاره وجاء بالبینات او واضح دلایل د قرآن په شکل کې راوړې وه وایي واتبعنا او ما یې تابعداري وکړه او د هغه تصدیق مې وکړې او فرشته ورته وایي و یقینا دغه رقم د هغه رقم دې وکړم پر د هغه حالات کې مړ سوم او د قیامت په ورځ به انشاءالله په دغه حالات کې راپورته سي بیا به ورته وایي وګوره اخواته چې وګوره د جهنم عذاب اور وي داسې د هندارې په شکل کې لکه موږ تاسو چې نن ټي وي ګورو دا بعض کسان دا وایي د عذاب قبر چیشت دی دا ټي وي چې ته ګورې دا په هغه وخت کې دا فلم شروع یې په هغه وخت دا الله تبارک وتعالی داسې ورته راولي هلته به ماران لړمان اور وویني او خپل ځای به پکې وویني باره وایي ګوره دا ستا دپاره تیار سوی ځای و که دې لږ بدبختي کړې وای د خدای امر دې نه وای منې دغه ځای ته به ځې کللی ته به کللی بیا به د اخوا جنت دروازې ورته راخلاص کړي اوهو الله دې نصیب کړي زموږ یو نرمه هوا به وي یو پراخ ځای به وي حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي دا قبر به پراخ کې چې څومرې سترګې نظر کړي دغومرې به دا قبر ورته پراخ سي وایي د جنت کړکۍ وایي وینې هغه ځای هغه وایي دا ستا ځای دی دا چې تا ته په دنیا کې د الله فرمانبرداري کړې وه د خدای احکام دې منلي وه دا ستا ځای دی بیا به څه کوي بیا به وایي د ده په بدن باندې پوست راواست او د ده چې کوم سا ده هغه به په جنت کې د یو مرغه په ججوري کې واچي هلته به هغه مرغه پر درخته باندې داسې زنګېږي او دی به خپل زندگی کې خوند وکړي دا د قبر حالات دی واما الکافر العیاذ بالله ټول وایس العیاذ بالله الله تبارک وتعالی من کفر وساتي نعوذ بالله من کفر کافر چې کله کښېښول سي بردرنګه فرشته به راشي راپورته کړي هېڅ د برداشت سړی به نه د خلاصون سړی به چې دا ویې وایي نن یې باسي په څو تبخه مځکه باندې نن باسي بیا به ورته وایي هغه کس چې رالېږل سوی و تا پېژنې نه یې ولاکه ما اورېدلي وه د ده په باره کې نور مې نه یم خبر هغه وایي و د هغسې منحوسه یې پر د هغه مړ سوې د قیامت په ورځ به پر د هغه کفر راپورته کېږي بیا به په جنت کې کړکۍ ورته خلاص او هغه ځای ویني هغه وایي و وایي دا ستا دپاره تیار سوی وي که دې د خدای فرمانبرداري کړې دی به د لاسونه مړ الله اکبر څومرې موقع د لاسه رسه ولاړه بیا به هلته واړې اخوا ته مخ واړوه اخوا ته چې مخ واړې بیا به د جهنم کړکۍ عذاب به وي اور به وي لړمان به وي ماران به وي سخت عذاب به وي الله دې موږ د جهنم د عذابه وساتي ادنا عذاب یې دا دی ادنا عذاب د اور چوټې به ورپه پښه سي د اور چوټې په دماغ کې به ماغزه جوش خوري داسې به جوش خوري حدیث کې راځي لکه پخوا چې موږ ستاسو مندو کومې کټوې درلودې په دې کټوې کې چې دا پر جوش راشي څه رقم اواز کوي دا ماغزه به یې په دا خپل دماغ کې دا رقم اواز کوي
او داسې به جوش کړي. دا ادنا عذاب د جهنم دی، ادنا عذاب د جهنم دی. وساتئ د جهنم نه ځان، په خپل منځو یې وساتئ، په خپل زکاتو یې وساتئ. دا مال د خدای هغه دپاره درکړ دی، ویشنده که نه ویشنده. الله تبارک وتعالی به نور هم درکړي.